بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زه نن غواړم چې تاسو ته د جیمیل اکاونټ یا د ایمیل د اکاونټ تر ټولو ساده او اسانه طریقه وښیم. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د جیمیل اکاونټ ډیر ضروري او مهم ده. که چېرته تاسو تصمیم لرئ چې د یوټیوب چینل جوړ کړئ یا بل کوم اکاونټ جوړ کړئ، نو تاسو باید مخکې له مخکې د جیمیل اکاونټ ولرئ. حد اقل باید یو اکاونټ ولرئ چې ضرورت ده ورته. نو دوستانو زه تاسو ته د دې اکاونټ جوړولو تر ټولو ساده او اسانه طریقه ښیم. تاسو کولی شئ چې هم په کمپیوټر کې یا هم په ټلیفون کې د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. نو له هر څه نه مخکې به تاسو یو براوزر اوپن کړئ، که په موبایل کې وي که په کمپیوټر کې وي، که هغه ګوګل کروم وي، فایرفاکس وي یا انټرنیټ ایکسپلورر وي. زه د ګوګل کروم براوزر اوپن کوم او په سرچ کې ورته ولیکئ تاسې چې جیمیل ساین اپ دا به تاسو سرچ کړئ. له هغې نه به وروسته تاسو ته راشي کریټ کړه یور ګوګل اکاونټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته یو فریم اوپن شي، په دې کې به تاسو لومړی فرست نیم ولیکئ. زما فرست نیم زه پکې لیکم اتل، کولی شئ دا په پښتو هم ولیکئ، او لاست نیم پکې لیکم افغان. له دې نه به وروسته تاسو دلته راشي او پکې وبلیکئ یوزر نیم، چې کوم یوزر نیم تاسو باید دلته راشي. زه پکې لیکم چې atal.afghan@gmail.com خپله لیکل شوی ده بای ډیفالت. نو تاسو ته دلته وایي وی یوز که مای کورنت ایمیل ادرس، یعنې زه مخکې له مخکې ایمیل لرم، زه ورته وایم چې نه لرم. له دې نه وروسته تاسو دلته پاسورډ پکې ولیکئ. ګوره دوستانو دلته موږ ته یو ایرر راکړلو، وی دغه نوم چې ده یا یوزر نیم چې ده دا په ټوله نړۍ کې یو ده، یو واحد ده، په هغې نامه باندې بل نشي جوړوی. نو اوس موږ ته وایي دغه یوزر نیم چې ده چا اخیستی ده، اخیستل شوی ده، لیکل شوی ده. زه ورته وایم چې اتل افغان 1 2 3 باید وي. اوس وګورو، اوس وي دا یوزر نیم هم اخیستل شوی ده. زه ورته وایم چې اتل افغان 25 28 باید وي. که وګورئ وي دا نوم چې ده نشته ده. په دې نامه تاسو کولی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ. نو دلته به تاسو خپله پاسورډ ورکړئ. زه پاسورډ ورکوم، هر پاسورډ مو چې خوښ وي هماغه پاسورډ به ورکړئ. دغه پاسورډ چې ده د کانفرم پاسورډ سره باید یو شانته وي، دواړه پاسورډونه باید یو رقم ته ورکړئ. له هغې نه وروسته به تاسو نیکسټ اوکې کړئ. کله مو چې نیکسټ اوکې کړلو نو تاسو اکاونټ جوړیږي. دلته تاسو ته وایي که چېرته هم تاسو د موبایل شمیره لرئ نو دلته یې پکې ولیکئ. نو موبایل شمیره که لرئ نو دلته به تاسو هغه خپل نمبر پکې ولیکئ. زه اوس یو نمبر پکې لیکم 070. دا زما نمبر شولو. او دلته تاسو ته وایي که کوم ریکوري ایمیل لرئ هغه به هم پکې ورکړئ. زه وایم چې دغه یو ریکوري ایمیل هم لرم. نو د دې نه وروسته دوستانو تاسو ته وایي چې په کوم کال کې تاسو زیږېدلی، په کومه میاشت کې زیږېدلی. زه ورته وایم چې زه په 1998 کې زیږېدلی یم او په لومړۍ ورځ زیږېدلی یم او د مې په میاشت کې زیږېدلی یم یا د اپریل. هره میاشت تاسو کولی شئ ورته ولیکئ. له دې نه وروسته دوستانو تاسو ته وایي چې تاسو جنډر څه شی ده، میل یې، فیمیل یې یا کوم بل شی. زه ورته وایم چې زه میل یم، یعنې ته نارینه یې که ښځینه. دا به همچنان نیکسټ کړئ. اوس دلته تاسو ته پرایوسي لري، کوم شیان چې دی هغه تاسو ته وښودله، نو دا تاسو ورسره اګري شئ، موافق به شئ ورسره. کله چې دې سره موافق شولئ نو دا به اګري کړئ، نو د تاسو د جیمیل اکاونټ به جوړ شي. دوستانو وګورئ د ما د جیمیل اکاونټ جوړ شولو. ما ته یې ویلې ویلکم اتل افغان. دغه چې دا نور شیان دي ایوری ډے سیف. کولی شئ چې دلته تاسو دغه د خپل جیمیل اکاونټ سیکورټي همچنان اضافه کړئ، زیاته کړئ. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کولی شئ دلته تاسو خپل هر څه اضافه کړئ پکې، لکه مثلا نمبر وي، 2 سټیپ ویریفیکیشن وي. دا تاسو کولی شئ چې ټول پکې اوکې کړئ. نو دوستانو ګورئ ما اوس فعلا فقط یو د جیمیل اکاونټ جوړ کړلو. دغه ده په نوم atal.afghan2528@gmail.com. له دې نه وروسته دوستانو که تاسو وګورئ یو د جیمیل اکاونټ ما جوړ کړلو، د دې سره مسلسل ما ته د ګوګل پلی اکاونټ اتومات جوړ شولو، د نیوز اکاونټ راته جوړ شولو،
د ګوګل ډرایو اکاونټ راته جوړ شول اتومات چې ګوګل ډرایو کې زه کولی شم تر 15 جی بي پورې عکسونه ویډیوګانې او نور شیان اضافه کړم. د کانټاکټ اکاونټ اتومات راته جوړ شول چې په دې کې کولی شم د ما دغه د ټلیفون نمبرونه چې دي کوم چې ثبت شوي دي دا ټول زه په دې کې اضافه کړم. دغه ټول اکاونټونه د جیو اکاونټ ماته جوړ شولو، د دغه شیانو ټول اکاونټونه ماته اتومات جوړ شول، د ګوګل ایرت دغه ټول اکاونټونه ماته اتومات جوړ شول دوستانو. همچنان د ګوګل کلاس روم اکاونټ همچنان ماته جوړ شول. نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقه باندې اسانه طریقه ده تاسو یو اکاونټ د جیمیل جوړ کړئ. نو دوستانو تاسو کولی شئ د مونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نورې ښکلې ښکلې ویډیوګانې تاسو کولی شئ د مونږ د یوټیوب په چینل کې وګورئ او په بله ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته د یوټیوب اکاونټ جوړ کړم، څنګه کولی شو د یوټیوب اکاونټ جوړ کړو او څنګه کولی شو هغې ته پیشرفت ورکړو او څنګه کولی شو چې په هغې کې ویډیوګانې شیان اپلوډ کړو. دوستانو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.